المؤمنين عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم بس کا سڑا کا بس کا سال دی جوڑ کړی دی ورور ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. ایضا د بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایل چې داسې زمانہ براشي چې یو لشکر به تیار شي، دغه لشکر به پر مکه معظمه باندې، پر کعبه شریفه باندې او پر بیت الله شریفه باندې چیز کوي، د جنگ غرض به جنگ به جوړي، فساد به جوړي، کعبه به نړي، کعبه به خرابوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا لشکر چې را روان شي د مکه او د مدینه په مابین کې یو ځای دی بیدا نیمیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه لشکر دې ځای ته راورسېدی نو بیا الله رب العزت دا انسانان دا لشکر دا به ټول ژوندي په مځکه باندې نه نباسي. الله رب العزت به دې خصب کی، الله رب العزت په پمځکه ژوندۍ دا ټول لشکر چې دی هغه د نن کې. نو بی عائشہ صدیقہ پوښتنه جنې وکړه چې یا رسول الله دا کوم لشکر چې را روان دی په دې لشکر کې خدا سي انسانان همسته چې هغه د سودا، د کاروبار، د تجارت په نیت باندې د لشکر سره مطلب سفر شروع کړی دی. په خوا خدای سفرونه نو لکه دا اوس چې د هر سړی په یې خپل کار په چې چیرې چې یوازې در لندن تر امریکا او تر کینیډا او تر استرالیا پورې د تللی شي. په خوا به دا ولا چې قابلیت به تا انتظار کوي، قافله به تیارېدله په میاشت دوې درې کې، بیا به تا شرکت کوئ، ما به شرکت کوئ، بل به شرکت کوئ، دا بور سره تلل. نو دا رقم پیغمبر علیه السلام ته بی عائشہ صدیقہ ویل چې یا رسول الله په دغه لشکر کې خدا سي انسانان هم ستاغه د خریداري د پاره، هغه د کاروبار د پاره، هغه د بازار د پاره د دې سره یو ځای سوي دي، تر یو ځای پر ځان رسي. نو دا خلک هم ځکه ژوند نه لوزي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل و ولی ويخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. په دنیا کې خو به دغه سی پیښ شي چې دا خلک به ټول چې د چا شنیت وو، د چا بد نیت ولو، یعنی د چا د کعبه د نړېدو اراده و، د چا تر یو ځای د سفر د کولو اراده ولا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دواړه به الله رب العزت ژوندي په ځکه نه باسي، مګر ها ثم يبعثون على نياتهم. د قیامت په ورځ بیا هر سړی پر خپل نیت باندې راپورته کیږي. اوس کوم سړی د کعبه د نړېدو د پاره، پر کعبه د چړای کولو د پاره، پر کعبه باندې د جنگ او د فساد جوړېدو د پاره روان سوی وو، کم سړی د کاروبار د پاره روان سوی وو چې د کعبه د خرابېدو اراده کړې و، دا به الله رب العزت بیا جهنم لره واسطي. او چې کم څوک د کاروبار په نیت روان سوی وو، د غشي مطلب یوازې سفر نو سکولای، په لشکر کې ځان ورسره شریک کړي، نیت دا نو. پیغمبر علی السلام فرمایي هغه به بیا جهنم لره نه ځي، هغه به خرابېږي نه او هغه ته به تاوان چې دی هغه نه رسیږي. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو چې اصل خبره چې دا هغه د انسان د نیت پورې تعلق لري. شنیت شن نتیجه ورکوي، بیکار نیت بد نیت دا بد نتیجه ورکوي. په دې کې یو ذره شک او شبهه نشته. ولی الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی پر کور مړ سو، نیت د جهاد کړی وو، د الله سره د شهادت تمنا وو، اراده یې کړې وو او دعا یې کړې وو، خواست یې کړی وو، پر کور مړ سو، الله رب العزت ودته د شهید مرتبه چې دا ور کوي. دا سړی الله په شهیدانو کې شماري.
لیکن بل سړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه علی جنگ لره په جنگ کې د نامه د پاره د ریا د پاره د شجاعت د پاره د دلاوري د پاره د قومیت د پاره ټیک سلو د جنگ دی مرسلو دا به جهنم لري یو سړی پر کور پروت دی الله رب العزت په شهیدانو کې شماري چې دی مړ شي یو سړی په جهاد کې دی په جهاد کې دی لیکن مړ شو دا به جهنم لري ولې دغه چې پر کور پروت د هغه نیت او اراده دا و چې الله ز شهادت لتا غواړم خو چون کې وز د پلاس کې نولو الله د لره مرګ راوستي او بل سړی په جهاد کې دی د نامه د پاره د قومیت د پاره د عصبیت د پاره د لسانیت د پاره د جنگي او دای مړ شو دا به جهنم لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو صحابي ور سره په جنگ کې ډیر زوره ور جنگ کوي زبردست جنگ کوي صحابه ول ماشاءالله څه زبردست جنگ دی څونه لوی مجاهد دی پیغمبر علیه السلام و فرمایل دا جهنمی دی جهنمی صحابه حیران سو چې یا رسول الله غدون زوره ور جنگ کوي دون زوره ور تور چلی دا شي کافران تباہ او برباد کو تو دا جهنمی دی سات بعد یو صحابي را پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله دا ول اغه سړی چې تا یادوي چې دا جهنمی دی ما ورته کتل یا ما ولیدي دای زخمی سو د زخمو تابع نو سره وړلای دا تورې جګه ودروله سینې ور باندې کښې شوله دا تورې چې د هغه در سینې ووتله دای مړ سولو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ما نه درته ویل چې دا جهنمی دی خودکشي وکړه اوس په دې کې دغه سړی حکیم اختر صاحب رحمه الله فرمایي دا ولې جنگیدی وای دا د قومیت لپاره جنگیدی دا د لسانیت د ژبې لپاره جنگیدی دا د عصبیت لپاره جنگیدی صحیح سلو کم سړی چې د قوم لپاره جنگیږي کم سړی چې د ژبې لپاره جنگیږي کم سړی چې د الله د رضا سره خلاف جنگیږي نو دا که په د لاره کې مړ شو دا بیا چشتي دا جهنمی دی دا شهید نه دی منګر ها یو خبره په یاد لرئ اوس یو سړی دی خپل خاندان خپل قوم لري پر قوم باندې یو مشکل رالی مشکل په داسې انداز رالی خلک رالو غل رالو باغیان رالو بدمعشان رالو پر دې بدمعشي کوله د دې شجه بیولې د دې موټرانې بیول د دې کورونه ورنړول اوس تور سره ودرې دي چې د ازما اکا دی د می عزیز دی د می تربور دی د سره ظلم کیږي تا د ملګرتیا وک بیا پروا نه لري بیا بالکل پروا نه لري بیا ښه خبره ده حق ده چې د خپل قریبانو سره ملګرتیا چې دغه وکي لیکن زموږ رستي عام طور جنگونه چې کوم دي عزیزانو دا د قومیت په خاطر دي قومیت دا معنا ده د یو قوم د بل قوم سره جنگ سلو وسته په دا ښه خبره چې د ازما کوم قوم دی دا نه حق دی پاغو کې واره مړی وکي پاغو کې بیا تاوانونه ورسول د هغه کورونه ورنړول د هغه شذ هغه کړی دا صحیح سلو نو خو ظلم یې کړی د ناجایزه نن ته د خپل قریبانو سره درېږي هغه جهنم لري تبم جهنم لور سره جي ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوا کسان چې قاتل او مقتول به دواړه جهنم لري صحابه پښتنه وکړه یا رسول الله قاتل خورا ولار سودا بل مړ کی دا خو شهید بلل کیږي دا ولی جهنم لري پیغمبر علی السلام و فرمایل دا هغه دا کوشش وو چې زدا قاتل جر مړ کم خو چون کې د قاتل وار د مقصلو نو دایره ولار سو هغه بل مړ کی کني دی وی اراده د الله د پاره نه ولا دا د قومو جنگونه دي دا د عصبیت او د لسانیت جنگونه دي زموږ معاشره ټول په دې خبرو کې مبتلا ده ولار سره د وزیرستان سه ونه سه بیا راځه ما استاد ګلستان او تر مېزي اډې پرې بیا راځه تر قندهار او تر بل د پښتنو سیمه لر ورسي الته ټول قومونه د جنگونه د قومیت پر نامه دي عزیزان شو په خبره چې د ازما عجز بدکار کړی دي شو په خبره چې دا ملامت دي شو په خبره چې دا مجرم دي بیا هم ته د طرفداري کوي د الله رسول فرمایي چې کله ته په دا خبر شوي چې دا ظالم دی دا ظلم کوي دا ناجایز کوي اکستا ورور دی کستا زوی دی کستا پلار دی کستا خاندان دی کستا قوم دی پیغمبر علی السلام فرمایي دا ته چې د سره روان شوي تا د ایمان ځان خلاص کی د اسلام ځان خلاص کی اسلام در څخه پاتې سو اسلام دې پرې شو وای ګویا ته د کفر پر لار باندې روان سولې زموږ څونه قومونه تباسو عاجزان ورسې وګورئ د زموږ ګلستان څونه نامتو څونه خوندور د قندهار سبا خلک د میلو د پاره راتل
نن لاړې کندوالي سو کندواله څه د خپل عمل په خاطر باندې څه د غیرو د سازش په خاطر باندې یو د بل سره اخته کو الله 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 نن نتیجه دې زې تر ورسېدله چې خپل ورونه اکاګان تربرونه عزیزان د یو مشن په غاړه کې دي د بل مشن په غاړه کې دي د یو د اراده د چې زب پلانې وجدم د پلانیم د اراده د زب پلانې وجنم او د پښتنو به وقوفي به ما بین لرور واچوا کداغه مرسو دغه شهید بولی کاغه مرسو هغه شهید بولی سبحان الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایلی کچیر د الله په لار کې دغه مړي مطلب شهیدان دي د الله په لار کې او جنگ سره کوي jihad کوي د کافرانو سره دا شهید دي پیغمبر علیه السلام فرمایي ک یوازې دا خبره سوزما امت په د شهیدانو سره ډیر اسما په امت کې به شهیدان ډیر کم سي لہذا څوک په ابو کې ډوب سلو دا شهید دي یو سړی په ور کې ور واغستې وسوسل سو دا شهید دی یو سړی باندې دیوال رایلا سو دا شهید دی یو سړی بجلی ونیوي دا شهید دی یو سړی موټر په خپل حال کې چلوي په ښه اندازو د اصول مطابق چلوي دا اکسیډنټ وکي دا مړ سو دا شهید دی شزه دا پر بچی باندې مړ سواله دا شهید ده طاعون مرض پر چاراله دا شهید دی صحیح سلو او زمشتي خانه دی خراب ده دام ظالم دی اغم ظالم دی دام را ولر زوی دی او هغه به وجنم د کور پر خرابوب اغم دا غیر اراده کړی دا اغم مشین غاړه تا چولې دی د مشین غاړه تا چولې دی کدی مړ سو دیم خپل ملایان لري پیران لري تبلیغیان لري مجاهدین لري بس وای زمر شهید وسلانو بیا وای خدای دې شهادت قبول کړي حال دادی مسلمان وجلې دی کلمه گو وجلې دی خپل سکتر پر وجلې دی جنگ د الله او د الله د رسول په خاطر نو جنگ د اعلان کلمت الله د پاره نو جنگ د اسلام او د قران د پاره نو جنگ د الله د وحدانیت د محمد رسول الله د ختم نبوت د پاره نو نو قرار چې دغه مړ صدام شهید دی هغه مړ صدام شهید دی او د الله رسول ودی تم جهنمی ویل دی واغه تم جهنمی ویل دی الله دې مشته ټوله وساتي عزیزان خدا نه خواسته اوس به چا کر مرګ سوی نو نعوذ بالله زبداسي خبر ورته جوړوم نه نه د ازمایش نه کوم نعوذ بالله د هر مسلمان خیر خوایي غواړم چې کوم مسلمان په داسې کلاره کې تللی دی الله دې مغفرت وفرمایي الله دې احسان ورسره وکړي الله دې د بچانو مطلب سایه جوړ شي الله رب العزت بچانو قریبانو صبر جمیل ورنصیب کړي صحیح سلو منګرهاز ور جنگونه چې دغه ټوله پر دي دا ولي عزیزان لوی بنیادی خبره داداز مش پښتنه سیمه په هر ځای کې چې دا هر ځای بارډر د مابین زو باسا دا لوی پروګرام دی د چا د خوا دی بس نو کزه درتوم د شیطان د خوا دی نو شیطان غریب خودونه په دونه ګناګار نه دي صحیح سلو در شیطان لا نور غټ غټ قوتونه ست چې موږ په دا جنگو وخت کړیو ورسه وګوره جهان کم ځای ته ورسېد یو موتا کم ځای ته ورسېد کم ځای ته یعنی زموږ پښتني سیمه لره ورسه زموږ در وصله دا خبرې تا دیوال مخته کوي تا دیوال شاته کوي تا دیوال غلط وای تا پر روډ باندې وبرایله کړي تا د روډ وبنه کې باندې تا د نالي وبنه بس مر جنگونه پر دي او جهان لاړې کم ځای ته ورسېدی جهان لاړې پس پوجمې کې خلک ځایونه رانیسي کورونه رانیسي هغه په 2030 کې بالت زموږ کورونه یالته به موږ وسیږو دا ولی دا خبره دا د عزیزانو خاص کر حکومت مشته توجه نه راکړي هغه وای دا شدي چې سره اخته د یو سړي چې څلور زامنې په څلور زامنو کې هغه دوه څه داسې زورور معلومیږي غیرتمن معلومیږي هغه بابا ته تاوان رسي نو بابا وای دی په جنگو سره اخته یې ک هیروین دي هم پروا نه لري ک چرسي دي هم پروا نه لري ک شرابي دي هم پروا نه لري دی وای ک جوړ سو روغ سو ماته پام سو زما بچی چې دا هغه اخلي دا موږ پښتانه په دغه توري باندې تباسو نیم جهان ومشتاړول د انګريز سونه چې د يهودي سونه چې بیا راځه تر چاپري تر هغه چاپري چې موږ خراب کړی بس په وګرځي څنګه ګر جهان اسمان ته ورسې زدر نن پر لا دوه د چلو بنه لرو تر نن ورځ موږ د چلو بنه لرو تر نن ورځ ورسه وګوره په دنیا کې پنجاب لر ورسه څونه لوی کارونه دا حکومت ورکی څونه ټکسران څونه زمینداری څومره تخم څومره لار ورسره وړي زموږ هغه لر ورسم لخان راغلي دی وای شدي چې دا قومونه تباش شدي چې دا فصلونه تباش شدي چې دا باغونه تباش او حال دا دې زما یو باغ دې ګرځکاري په دغه باندې گزاره ده دا ولی هغه وجه دا چې پښتانه ځانو ته غیرتمن وایي پښتانه و ځانو ته شجاع وایي نو په ما او ته دای کانه کړی د نه ز په ځان پېژم نه ته په ځان پېژې ته و ما ته بد وایي زه و ته بد وایي ما واجب خبره ده باچا خان الله دې مغفرت و فرمایي دا فرمایله زما پښتون قوم چې کم دی دا اتفاق نه لري اتفاق منګره ها پر یو خبره به اتفاق کړی زما پښتون قوم پر یو خبره اتفاق کړی دی اتفاق شته اتفاق دا دی چې موږ به اتفاق نه سره کوو اتفاق دا دی
موږ به اتفاق نه سره کوو. پر دا یوه خبره دی اتفاق کړی دی بس. نو څنګه یو ذلیل یو که نه یو، خوار یو که نه یو. نادرا دفتر لره ورسه هغه به دغه ځای صبر راغلی او وای د سپي په نظر هم نه درته ګوري. حال دا دی دا نادرا دفتر به تا په کرایه ورکړی. حال دا دی ستا به د ور نیکه تاریخ لا پروت دی وای یا ورس پلانۍ دا یې موږ نه ذلیل کړي. موږ خلک ولاړ شي پنجاب لره دغه شي ورننه چې لکه یو سټور چې ورننوځي صابون عقل نو خو هېڅ پوښتنې نشته. بس شناختي کارت ورکړي په 5 منټه کې شناختي کارت جوړېږي. ټیک شولو. دې ته چی شوایي؟ دې ته تباهي وایي. د قومو تباهي ده. په جنګو اخته یو، په بدیانو اخته یو، په نورو غمو باندې اخته یو. او چې څوک سر راخلاصوي موږ ته ما ته سر راخلاصوي زه درته ډېر پوهېږم. مانو چې پوهېږې نو ګرځه، چې پوهېږې نو ګرځه. څونه پسمانده یو ملګري ویل زه اسلام آباد تلم که چېرې تللی وم هغه دکاندار ته ما ویل ول د کوم ځای مال د کوټې ول کوټه بیا چی شته کوټه بیا چی شته کوټه چیرې ده او وای کوټه چیرې ده دا په اسلام آباد کې دغه دا چې ته جرمني لور لاړ شي بیا به دې ځای نو موږ ډېر ذلیل یو خوار یو. صحیح ده. ولې خوار یو؟ د خپله لاسه خوار یو، د خپلو عقلو خوار یو. هیڅ چا زموږ لاسونه نه دي راتړلي. خو چونکې عقل نه لرو، فهم نه لرو، سوچ نه لرو، مشاورین نه لرو، مشران نه لرو. مشران مې ټول مړه کړلو. مشران مې په یوه نامه په بل نامه مړه کړلو چې زما او ستا خیرخواهان. دا باچا خان ته به خبرې 14 کاله څه پورته کښته دا کالي په جیل کې تېر کړي. 14 کاله د انګریز مقابله کوله دا یې په جیل کې زما او ستا دپاره د پښتون دپاره تېر کړي. انو نه خلک چی شپوي انو ګرځه نو د چا چې مشر نه معلوم هغه بنو ارشد چا چې پلار نه معلوم هغه ته خلک چی شوي پښتون چی شو ته وایي. صحیح سره نو چې سړی مشر نه معلوم هغه ته به ته چی شوي. د یو رمی چې شپانه نه د شپانه سره سپي مر سره چې دا نه نو ستا څه پیګر دار ما به لیوان نه وخوري غلب نسبر پیش اول زې تللی غرلر بیا شپانه سره کښې نو څنګه په ما پسول عملګری راته ویل څنګه ساو ویل ول د غسل والموټر والا رااله شپانه و نو خو ګرځي ټوډي والا شایسته ټوډیان والا خو دا بوجیل زامن دي چې دا د خالد د تکبر ته وګوره دا د چې موټر په کوم انداز چلایي اوس 15 کسان جن حساب کا ویلې ول درې څلور 15 ځوانان ولو رالو زماره مې ته ودرېدل یو پسې وډکی تر واج ټکی باندې کوم موټر یې وای ما ویلې ای ظالمانو زه خدای بیچاره یم دغه وچه ډوډۍ په پټو کې مې تړلې ده غرمه لږ خورم لږ ماښام خورم غزما وزي چې کوم وبچ هغه زمر سره چرم تا ته الله رب العزت ترته وګوره شایسته ځواني شایسته موټر شایسته ازادي شایسته پکنیک او ترالې دې ته ودرېدې څونه افسوس خبره نه ده نو دور په پنجاب سي ګرځم پیدا کوم د دې قوم دای کور خراب دی د دې قوم دای کور خراب دی دا د هر ځوان د اراده ده چې دا سیستم کړي خو واره نه جوړیږي یو سړی د غرمه وچه ډوډۍ خوري ماښام وچه ډوډۍ خوري او بل سړی ماښام غوړه خوري ماښام غوړه خوري هغه ولاړیږي د وچه ډوډۍ د کور نه توبه مونږ بجلیګر به ویل الله دې جنت الفردوس نصیب ول چې لاس پښتانه پر دا روډ را روانې لاس پښتانه سل خرب دي پر یرس خرنه دي سل پر دا غلار باندې سل خري لکاو والله کدونه تاوان در ورسي لکه لاس وانان لکه خالي ورته ګور خاص کر اسکول بچیان انجونی راچټي سولې ته خالي اندازه ورته ولګو نه زره چلیږي نه تبلیغ چلیږي نه ملایت چلیږي نه بیانونه چلیږي بس دا اول نمبر بیا دی ولاړ منافقت او الله د منافقه سره ډیر بد کیږي الله د منافقه سره ډیر بد کیږي دا منافقت زمش په خمیر کې هغه څه وي دو نمبرې المنظم کوما اذانم کوما اقامتم کوما جمعتم کوما ماجتم جوړوم چې د باندې وته والله که یو سړی روغ رسو کړي چې زه ودی ته کم تاوان ونه رسو څو ډیر خلک دي تاسو ته کنال ولا لر ورس ایکسپیر دا واسړي تور کې الکه زه خو نه په پیدم تو خو په یدې دا دوا تا را کړز ما دي نور کور را خراب کړي نو ته چې ورسې ته دا ویلی وای نو تاول په خپل نه کتل تکشنه تسترګ نه لري نو زه خو سترګ لرم نو دا میډیکل تا ډک کړی دی نو میډیکل کو سره ایکسپیر شي نه دی یا بیا تور سره خلاصوا صحیح سره بس مولوی ذکر خبره مستوى کاو خو نه بده سوي خو به دوی بیا نور کار سره خرابېږي نو زما په فکر دخول سل خراو اوس 200 خرو راځي دا یو ټکسان چې را پاوای دا یو مزدا د کرونا برکت دی وي اوس وبندي دا مزدا چې را پاوای
او دا چې دا تم په پیسې شاده او سټلیټ اونه به ورسې دی لار نه درکې پر دنا وخت دی چې بیا ودرېږي یو زنانه شوکیه یو زنانه راخېږي شل موټر ورته ولاړي دی لار نه د پدی وای بیا از ما سلار نه سلخره څنګه سلخره به زوم لږ او سلخره لږ بسوي ان شاء الله العزیز تمام باندې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به بیا هر سړی پر خپل نیت راپورته کیږي کعبه شریفه نه د پیغمبر اسلام فرمایي زه پستر ګوینم د جدي سلین لګیدلې تر کعبه شریفه پر یو تور سړی د لوړ خطلې دی د کعبه شریفه د ډبرې لاندې راورځي کعبه شریفه نړۍ دا د قیامت قیامت شپې دی بس د قیامت نږدې شپې کعبه شریفه بنړیږي کعبه شریفه به د مابین څخه ځي وای زه پستر ګوینم هغه توران چې لیندې لګولې دي د جدي سیونه سی او بیا تر کعبه شریفه صحیح سلو په داسې زمانه مر روانه ده چې کعبه شریفه چې داغه بنړیږي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم الله ستاسو جسمو بدنونو ته نه ګوري چې ستاډیر زبردست باډي د ستاډیر زبردست بدن دي ته ډیر زبردست باکسر ته ډیر زبردست باډي بلډر ته ډیر زبردست هغه کراټمین نه ولا الى صوركم ستارنګ ته نه ګوري څنګه شایسته پز څنګه شایسته سترګي څنګه شایسته شونډان څنګه شایسته کړه وړه پښتانه چې بولي الله دې ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبكم الله ستاسو زړه ته ګوري ستاسو د زړه مطابق په بل حدیث کې ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ستاسو زړه ته او ستاسو عمل ته ګوري ستا عمل برابر او استاد برابر اشنو دا خبره خو رښتیا خبروم ده دا شایست خو ما استاد لپاره دا الله د لپاره نه دی چې الله رب العزت وای فرمایي چې دا پلانې ډیر شایسته دي نو لہذا زبیلیاز وکما دا د انسانيت شی دی چې وسې سړی وای یار پلانې ډیر شایسته سړی وو پروا نه لري باندې راته ولې پروا نه لري میشه هیڅ په خبره نه دی ډیر شایسته او دا شایسته وای چې ما زڅ نه ورته وایم صحیح سلو نو الله رب العزت فرمایي نه ستا بدن ته نه ګورم ستا ډیر جګ درخت ده چنار چې دی بولی ټکسلو ستاډیر زبردست درخت ډیر زبردست غیږ والاوي تاډیر زوروري غیږ استلې میدان بده په میدان کې بده ثانیه نه ولو الله یا الله دا شته نه ګورم او ستا چې نه ګورم ستا صورت ستا رنگ تم نه ګورم ستا څنګه رنگ دی او څنګه کیسه دی نه ستا وزړه ته ګورم ستا وزړه که په شایست باندې کېدل یا عزیزانو ابو لهب نه دی ابو لهب د دومره شایسته انسان وو چې انسان تصور نشي کولای دومره شایسته ډېر حسن الله ور کړی ډېر انتیک ځواني الله ور کړی ول په زورو کسانو کې معلومه دی لیکن د جهنم په ور کې 1400 کال خدا دې وسوي دي چې الله په قران کې فرمایي دی په جهنم کې سره د کور والا د پیغمبر اساس سکا اکا ډېر شایسته رنگ الله ور کړی وو نو که پرنګ سړی جنت ته تللی ابو لهب اوس په چیش کوي په جنت کې نه دی او که په بدرنګي سړی جنت ته تللی او یعنی په بدرنګي سړی جنت راګرځیدل نو خالد دا حضرت بلال په ټول ژوند جنت ته نه وتل دا شرنګ دومره تک تور چې انسان تصور نشي کولای ورته کتلای نشي لیکن هغه په جنت کې دی هغه بلکې پیغمبر اسلام فرمایي په جنت کې ما ودې سره روان دی د مخ وز شاته په پسې ولی نو پرنګ تور دی نو که په تور رنگ باندې سړی چیش کېدلای ناکامه کېدلای نو بای چې وس حضرت بلال چیرې وای نعوذ بالله په جهنم کې وای په سپین رنگ په شایست باندې سړی چیرې تللی جنت ترتل ابو لهب وس په جنت کې وای ابو لهب شایسته ولو شایسته ځواني و ډیره زوره ور ځواني و هغه ولاړی جهنم لره حضرت بلال د خدای بیچاره غلام هم دی غلام چې دا غرمه به ودا ورته ودا المرته پریز دی پر ولاس بیم ډبر ورکشه شو پر بلاس بیم ډبر پر سینه بیم ډبر ورکشه شو ولا دای په پروت دونه څوک نو چې خلاص کړي وای هغه ابو بکر صدیق ته الله په ځل کې ورواښل ورالي ورته ویل دا غلام پر ما خرج کاغه باندې خرج کړي او بیا مطلب آزاد کړي چې آزاد کړي ایمان اسلام خدا والله راوړي وو د غلام له اسلام راوړي وو د پیغمبر علی السلام د کور خزانچی غرمه چی شخرو ما شام چی شخرو ملمر اغلی دی چی شور پخې ملمر اغلی دی چی شور راوړي د دې مشر حضرت بلال پرنګ باندې تک تورولو لیکن د پیغمبر علی صلوات و سلام د کور خزانچو چې حضرت ابوبکر صدیق را ولار سو حضرت بلال رانی وای
آزاد کوي پیغمبر اسلام دومره ارمان وکي ول ابو بکر د ولها ول کش کې د ماته ویلي وای نیمه پیسې بس ما وای نیمه بس تا وای په دواړو می آزاد کړی وای دا څونه غټ خیر کار دی وکي څونه ډیر د خیر کار دی وکي ابو بکر صدیق ته پیغمبر علی السلام وای د دې صدا معلومه سره د خیر کار دا املا دا غا دا سید دا تبلیغی دا مجاهد دا پیرس مجری دا نه غواړي هر سړی به د خیر طلبګار وي محمد رسول الله هم وایي ابو بکر مولانا روم فرمایي کش کې تاز ما هم 100 روپۍ لګولې وای ډیر غټ د خیر کار دی وکي زبم پکې شریک سوی وي اندازه ولا غوا که په توروالي باندې سړی ناکام کېدلای حضرت بلال په جهنم کې وای که په سپینوالي باندې سړی کامیاب کېدلای ابو لهب چې دی هغه په جنت کې وي لیکن خبره ولټ صحیح سلو دغه حدیث بیا مصداق سو ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم استي جسمو بدنو استي وصورتو ته الله نه ګوري ټیک سلو ولكن ينظر الى قلوبكم وس ابو لهب پرنګ تک سپین ولو زړه تک تور ولو حضرت بلال پرم تک تور ولو زړه تک سپین ولو تک سپین زړه او عجب دا مشکات شریف حدیث پیغمبر اسلام مبارک چې وفات شول نو دغه مشتي پر قبر باندې بیا څوبه اچو خبر باندې نه څه څوبه دا خاوري ماوري ګرځ مرغ بار نه دا پیغمبر علی السلام پر قبر مبارک باندې حضرت بلال ولاړ وبې اچو حالانکه دا د مړي ډیر قریب دغه کار کوي د مړي ډیر لوی قریب هغه ورته ولاړ هغه دا یا خدا مشتي هغه په کرایه چې مرا وستلی هغه 15000 روپۍ ورکې 1000 روپۍ ورکې به دا کار کوي هغه به جلاد نه هغه چې ډیر قریب هغه د خپل قبر سره لاس پر لګي دا غلاند کډي او شوا او ډبري شی برابرې ټیک سره او حضرت بلال د پیغمبر علی السلام قبر ته ولاړ او به ور باندې چې حضرت بلال او چې بیا کله پیغمبر اسلام مبارک د دنیا سبلاړي دوم د مدینه پرې شو بالا نو مستو وارانه خوري بس فن نه راکی سبلاړ یولاړي شام نه ټیک سره نو کچېره پرنګ باندې سړی کامیاب کېدل انګريزان به ټول کامیاب وي د قیامت په ورځ صحیح سلو لیکن دا خبره نه ده توران افریقایان چې کم دي دا سودانیان دا به ټول ناکام وي یا دا خبره نه ده او دا ډېر انتکه خبره صحیح سلو ما او تا خپل زړه برابر وو الله زما استاد زړه ته ګوري جهان زما استاد ورنګ ته ګوري او ما ته د جهان د لپاره تیاری کوو د الله د لپاره نه کوو د جهان د لپاره خاري کار او شایسته تیل ولګو عطر ولګو بل ولګو بل مخ وړ کو سې سکالي واغوند په دې چې ته ما ته شوي سيږي زوتا ته شوي سيږه ما الله رب العزت به ما ته وای ستا په جوړه باندې کار وکړه د شایسته کا زستا وزړه ته ګورم او ستا زړه ما ته خوند راکې ما خپل زړه پرې شې دي تا خپل زړه پرې شې دي زړه نه می تور دي رنگونه می سپین دي په سپین رنگ سړی نه کامیاب کیږي کامیاب کېدل یا بوله هغه یا بوای په تور رنگ سړی نه ناکام کیږي کنه ناکام کېدل څوک بوای هغه حضرت بلال بوای رضی الله تعالی صحیح سنو دا کنفرم خبره ده زموږ بزرګانو ګوري اولیاء ګوري الله والا ګوري څنګه زړه کالیا وستي څنګه کمزوري یې صفا کالي کمزوري کالیا وستي کمزوري کالیا حضرت علی کرم الله وجه فرمایي ما تواب کوي حضرت عمر فاروق مولا شفاعي تنوي صاحب لیکلي وای ما د دواړه تواب کوي د مخ وسه شاته په پسیو نو کران ورته پام سو دغه کپړو نو د شاده خام ورته قتل ما پیوندونه شمار کو پیوند خو دې توای لکه د مشت کله کوچان ووینو کپڑے مپړې مطلب سرسي بیا بل پیوند لګولې بیا بل لګولې بیا وای ما د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په کپړو کې شمار کو 21 پیوند لګیدل 21 پیوند او څوک دی څوک دی خو خبرې خو تیر سوي د زنور خبر نه درته کوم پرون یو ځوان پرون دا بلوس کور والا سړي ډیر بیزار او ډیر چنتانګو کور والا سړي ډیر تا نو ویلې مولوی صاحب کور والا می داسې دا بیا ما ورته ویلې نو زه صدر ته وایم دا الله رسول فرمایي د شجې به وقوفي نه ده د شجې به وقوفي د دې علاج یو مشترک شول یو پلرګي ما وها پر مخ ما وها او مطلب بد مور توایا صرف چشمکه د شجې جهالت د شجې بیوقوفي د هغه علاج د الله رسول فرمای خاموشي اختیار په دغه خاموشي باندې بس تا کور والا سمسي کني نسبيږي په خبرو باندې څونه ډیر شجې دا مړونه دونه جن تنگ دي عجب خبره ده ته ګوره کچیر د شزو پر ځای باندې نارینه ور ودیدلای نارینه په هغه کور کې دومره اختیار نه درلودي لکه شزي چې زموږ ته کورول راواده شي ټول کور د دې په اختیار دا خاصه نه ده د زموږ ته مور راواده دا غریبه سالن تاریخ ځان نشي
سالن غوړي دا ځان نسی سالن چې دی هغه مطلب مال کې ډیری دا ځان نسی ولې کور چې دی هغه دغه نیوی ورینداري په لاس کې پروش کال چې راوت سوي صحیح بیا چې تور توې دا وای کې خوري وی خوري کني داغه چادر په خو دا څوک وای دا شزه وای او د دې شزه په خبرو ستې سر خلاصي د الله رسول فرمایي په جهنم کې شزه ډیری دي او د الله رسول فرمایي په جنت کې شزه ډیری کمی دي په جهنم کې شزه ډیری دي په جنت کې کمی دي دینه د په دنیا کې دا وای ارز څنګه ژوند تیرو ما څنګه به خپل سړی په لاسو کې اخستې دي څنګه په خپل غریب کې اخستې دي و سړی دی په غریب کې دی کور دی په غریب کې دی دا ټول سرګنې دی په غریب کې دی لیکن زیبه جهنم لره زیبه جهنم لره څونه دا پریشان مولوی صاحب الهکما اله کې دا حال نه دي شنه بچانه را پاتې سو اغنه اوس په زور شوز کې به واشه زما په زور شوز کې به ما کو دا نور ټول دا رقم چې خاوین الله کې د الله رسول یو شزر علی ولی رسول الله د خاوین پر شزه باندې څه حق دی خاوین پر کور والا پیغمبر اسلام تو ویلې ولک خاوین نه جوړ سو بدن خراب سو دانی سلو هغه خارشي بدن نه چې بیا وبکې را ولاړ سولې د خپل خاوین بدن دی په جبه باندې ورسپاقي په جبه په ټشو پیپر نه صحیح سلو هغه ټول میټول نه په جبه د الله رسول فرمایله حق نسی ادا کوي لا تا حق ندی ادا کړي د الله رسول فرمایي کچيري اجازه وای ما بداسي کړي وای خشج ته ویلې چې اره ورځ خپل خاوین ته سجده لګو لیکن موږ دای مجبور سوي اره ورځ موږ سجده ورته لګو کوښ خدای دا خوشاله کې ظالم اره ورځ موږ سجده ورته لګو کو خدای دا خوشاله کې لا کور پریشان پلار پریشان مور پریشان ورونه پریشان خوند پریشان دا خور نه د خور دا از ما اوستا د شجه د وجه نصرت لازم اوستا کړ ولې دا اختیار نه لري هغه چې ورسمه په څنګه نظر راته ګوري ولکه دا شي ګوري وزه داغه خورس پښتنه وګور دته چې په کم کور کې د استاد میړه خوندې نصرت لري استاد لاس صحیح سو خبره یک طرف نه ده حضرت عمر فاروق ډیر غټ سړی دی هغه الکه ما ول حضرت عمر فاروق ول هو مال حضرت عمر فاروق هغه شخصیت دی چې پیغمبر اسلام فرمای پر کومه غلې شیطان رواني حضرت عمر فاروق رواني او پر هغه غلې شیطان چې راځي یا حضرت عمر فاروق ونه دا غلې پریږدي پر کومه لار حضرت عمر فاروق روان دي شیطان هغه لار پریږدي دا لار پریږدي پر بل له شیطان د حضرت عمر فاروق څخه دونه بیره دی نه یو ورځ سړی راړي د کور والا څخه ډیر بیزارو نورالدین ور بس امام المؤمنین لره پر یاد ورته وکم چې د خدای د پاره یو ورځ پیغمبر اسلام حضرت عمر فاروق ویل یا رسول الله په مکه کې داسې زبردست ژوند ولو پر دا شو زموږ زوره ورو دلته مدینه له چرالو دا شي ګرځ پر موږ بدمعشي نسولې ګرځ موږ په قول نه کوي هغه په څه خاطر هغه په دې چې تا امر کړی د شو سره شک وي ولا کدی موږ داسې بوله دا یا رسول الله دا شي ګرځ موږ ته وځدای ګوري نه چې دا خاوند یا پښتنه یا رښتنه یا شه ته دا څه کوړته لکاو د شي یو ډیر غټ چل خو نه دای چې ځي چک ته سید ولاړه ته 15 ورځې ټیم ورکړه ته 14 ورځې ورکړه څلور ورځې دا نور تیرې چا ډوډۍ راته کړې و پلان می ډیر نه جوړو مور می ډیر نه جوړو دا ستا وژوند ته دا نه ګوري دا خالق خپل د مور پلار ژوند ډیر څه پیژني او د مور پلار د لپاره بیا دا ارڅ او چې د دې خواجی ته چې بل سبب د پلار کړی نه جوړي راپورته شي کالی پرینځه پلانې کار وکا پلانې وک او چې راځي څلور ورځې پرتای وای نه جوړ څونه استاد دی دا ما ملګری ټول مال په خدای قسم دا شیطان شاګرد دی شیطان دې د شي شاګرد نو سړی را لې حضرت عمر فاروق لره چرته وایم چې خدای د پاره یا خو لار را وشه یا ولڅنګ صد د چراله حضرت عمر فاروق په دروازه کې ولاړ د کور والا سره خبره کور والا نو دا خبري ورته کوي حضرت عمر فاروق خاموش ولاړ دی هغه واوره دی په دربن مربن کې سړی به روان سلو حضرت عمر فاروق نو شوک شاري شي مې واوره دي بسروات بیا ورجک بالخير راس د باندې سره شي والخير خو به ولور اغلی هم څه کار دی والمال د کور والا صدا شي جوابونه سره وای دا چې بیزارم دا چې دا هچراله ما استا خبرې واره د سایق د مال ابتر استا خبرې واره د استا د کور والا سره ای قدر مال ابتر دي نو زبط دی بس ما څه علاج وکي حضرت عمر فاروق پر وخندل ویلې ولڅوکم مجبور یم دامي دای هم دا دامي بوچ هم دا دامي هغه درځي هم دا دامي مطلب هغه اشپز هم دا څوک مجبور بس بالا نه کیږي نو هغه بعد خوند غید ول بس هغه رقم گزاره وکړي
هغه الګ ډیر پریشان نو ډیر سړی او زه څور ته وایم مال د الله رسول وخت د خپل شو سره چې مسله رااله چې مسله رااله نوې ستوري پیغمبر سم د کور وته بیا نه دی راغلی نوې ستوري تللې یو شاته پیغمبر سم وکړل مدارج نبوواله مولوی صاحب لیکلی دي چې وکړه مخستنه د واده شپه سو پیغمبر سم چې نږدې کېدی دی نه 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 مال بناره نشي کېږي زپنا غواړم نه مال پیغمبر سم پر دواړو ستورګو پر ما طلاق ورسره په مخه دي شس یو دا شي راټول شي چې راټول سولې دا نو د شوز کې سونه به ډېر راځي په دې وجه خبرې ته کوم د بلاوي به څه واوري کې څه سر په خلاصولو کې څه سر ایو وخت یو سړی نیول چومله بټنان نه کړشلې دي مال بټنان ور مولوی صاحب داس به کار کور والا می دا د خدای په نامه مولوی صاحب کوي یو سکند سر تیریږي ما زما چم در وشم ته دی وکي چې ما شام لاړې د خپل کمیس او ورېدار ته ورته بټنان راول انا دای چې تللی بیا ورېدار تور کړیو بلوس می ولې یاره مولوی صاحب د مور شدید څنګه دي سر را خلاص ول ووس می وروره ولاکه یا بټن شلې دلې ولاکه بیا کپړې چیرې وای دا بیا وړي ورېدار ته ورکی مال دا علاج دی او که شذ به خنه جوړېدل خالي ورته ته خدای دې کونډه بس نور څه نه درته وای صحیح سره دا علاج دی علاج زم خوند لرم زم لوړ لرم زم کور والا لرم نعوذ بالله دا خبر نه دي دا هغه چا د پاره دي چې د خاوند سره گزاره نه کوي دا هغه چا د پاره دي شجره ټول پیغمبر علی السلام ته ویلی رسول الله دل وجه دي مړی ولکه یا غرمه شي پیدا کیږي یا ما شام شي پیدا کیږي یا خو زمر څه ډوډۍ را زیاته کا یا خو زمر څه خرچه را زیاته کا یا زمر څه راشن را زیات کا یو زره گزاره نه کیږي پیغمبر علی السلام ته فرمایي دا شی وکړه پیسې لا کوي ما ورسي خپل مور پلار لره ولاړ سي د مور پلار سره مشوره وکړي زه دغه اختیار ته در کوم ما سره ژوند تیروي آیا کوم طلاق کوم ځای په مخه مشه بس دا دی وکي جواب نه راکوي ځي ورسره خپل مور پلار سره مشورې وکړي په دې ټولو شوز کې وی عائشه صدیقه ویل یا رسول الله ما تر خله تیرز ما تر خله بالکل تیر بس زنه د پلار سره مشوره کوم نه د مور سره کوم نو په دې شوز کې به ورشه زراله پیغمبر صلی الله علیه یا رسول الله بس ما تاسو سره گزاره نه کیږي نه د ما شام ګولاسته نه د سهار ګولاسته بس مش ما پریږدي پیغمبر صلی الله علیه پر مخه دې شاسه بالکل ورسه آزاد ته اختیار دی دا شزه ولاړه بیا تللې او بیا په بازار کې بیا د میمه د پچ مچ به ټولولې پر چوک بناسو بیا دا خرڅول بیا ور خدای په ما څه فساد وکړي د محمد رسول الله سره گزاره نه کېدل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح سره د شدي یو تاوان دادی جلدباز لږ خشه د خولي قن سره خراب صورتو تازه تا طلاقوم خوش وي و خود به طلاق بو سیستم طلاق زګر څه دمز ما ورور را غواړم د دې باندې خیرن ورور دی ګډ ورور به دی چپک ورور به دی کوژ ور دا اخر را غواړم خدای دې به ورور نه کوي وای ما ته وڅ طلاق راک او ته امتحان وکړي او چور دې کوي طلاق درته بیا دا ډیره شي چور دې کوي طلاق ابل جواله کرالی ویل مولوی صاحب کور ولته د طلاق ور کړی په ځان نه پېد ما دا هغه دغه څو طلاق وې درې طلاق مال به سره خلاص شنو وې ترتیب نه جوړیږي ترتیب را جوړ مال ترتیب دای د بل سره بشپات یې واده وکړي بیا هغه طلاق کوي هغه مرسو بیا وته وې عینوم نشي کېدل مال ال تخپل کارونه کوي دلته چې پر موږ راسي وس موږ لار راسمه کا دا دلته کې سې چې مړی راوړو ډاکټر تکشیر وې په دې چم راوک راځمنده دا ستاد درې طلاق هم دغه مسله ده ما غته مال حضرت عمر فاروق نه پی ول و ډیر شي پیژنه ما ویل دا شیطان چې د پر کمال روان حضرت عمر فاروق به ویل دی دا لار نه پرې شو ولا ول و او ما د شوز سره کم شوز په بارک سره کم شوز وې چې نه دی ټیک ته سیر او شوز سره کم د څونه جلد بازه ده طلاق واړې و ما طلاق کز ما ستاسو سره گزاره نه کیږي ما پرېړه زه د خپل پلار کرځم او دا ستا پلار کور د خدای پر تا ودرې څنګه شپلار دي چې دا ته پناځيږي پلار دا خبرې در شو ولې دي په ټول ژوند خپل لور ته وایا خپل خور ته ورته خوره زوی اما باندې ناځي چې زده ورور لرم د میړه سره ژوند تیروا خوږې شپې تیروا چې هر څه درته ویل پروا نه لري صحیح څه پروا نه لري دا باندې وای زده ورور لرم زده پلار لرم زده قربان لرم هغه براش ما میړه بس چش کی ابل دې سړی را لې مولوی صاحب نو شذ چې دا غي څه د زورور قوم سره و زورور قوم نو ورته ویلي مولوی ولداش شذ داش خبر راته کوي وای ته ګر سره یې چی
زما ورونه ته به ووایم زما قریبان هغه به دیداره وو ولا هغو ته به ووایم تا به وجیل ته واچي تا به وکډي ته واچي ستا به لاسونه پښې در وتړي ته ګر سره یې چې دا ښځه و چا ته وایي میړه ته وایي او د الله رسول فرمایي و دې ښځې ته که چېرې اجازه وایي ما به درته وایي و د هغه میړه ته سجده ولګوه و د هغه میړه ته سجده ولګوه صحیح سلو د الله رسول فرمایي په جنت کې ښځې ډېرې کمې دي او د الله رسول فرمایي په جهنم کې ښځې بیخي ډېرې دي بیخي بیا چې یو ښځه داسې زوی موی ته واده مادم سره وکړي بیا خو هغه میړه نارې وروي دا ولاکه غږ ورکوي خاوند نارې وروي دا ولاکه غږ ورکوي بیا په لمسیانو باندې کار وکړي وتوکدان ورپرېنځه ورڅه بالښت ورسم کا ورڅه اوبه ولر راوړه ورڅه کوزه ورډکه که دا چیش کوي دا اوس ملکه سوله چې ملکه سوله زامن لري هغه ټیټ زامن لري هغه به پلار هم د کوره وباسي پلار ته به شکنځه هم وکړي پلار به بې عزت هم کړي د مور په خاطر او دا څه چم کوي دا نو بیا ډېر کمینه فن دی کمینه چې ته یوازې ولې لما دې نعوذ بالله خدای جوړ کړی او نن چې دې لږ کار برابر سلو نن ما پر خبره زر نارې دروم ته شغم نه کوي صحیح سلو دا چیش دی نو جهنم لره ولې چې جهنم لره داخل په خبرو خو سر خلاص چیرې تللی وم چیرې د خبرې درته ورسولې خبره ده حضرت عمر فاروق ولا حضرت عمر فاروق چې و هغه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي په کپړو کې یو شپې پیوند لګېدلی یو پیوند به زوړ سوی پر سر یې پل ور لګولی یو خو پیوند ور وی لګوي یا دا پیوند به خراب سوی څنګه به بل پینه ور لګولې ولا نو دا د کپړې مپړې یو شی نو وو نور چې شول د قیامت پر ورځ د الله رسول فرمایي علامه سیوطي صاحب حدیث سره نقل کړی دی الله به د ټولو مخکې دی راوغواړي در لاس په ونی سي جنت تر بیا واس د نور خلک به حساب چوي د الله رسول فرمایي په قبر کې به ملائکه راشي ودته وای ستا رب څوک دی د اسما رب الله دی بیا به دی ورته ستا رب څوک دی ملائکه ته وای ستا رب څوک دی هغه ورس مشروم الله دی بیا به د دین او د رسول پښتنه جنې وکم بیا به دی ورته وای ستا دین او ستا رسول څوک دی هغه وای زموږ دین اسلام او رسول محمد رسول الله کا دغه بیا به د ملائکه د الله رسول فرمایي حضرت عمر فاروق نو وفات شوی شي څو لا نو پیغمبر سم ژوندۍ ولو وای د ملائکه به د قبر په کونج سره ودرېږي وای دا حیات صحابه مولوی صاحب لیکلي دي وای دا اوس د پښتن راغلي دي کوم پښتن راغلي دي وته چې چا سوالونه کوي هغه تاسو سوال نشي کولای هغه ته جواب درکړي حضرت عمر فاروق په ملائکه څه کوي وستا رب څوک دی دلته دغه شخصیت او د کور په دروازه کې ولاړ کور ولاړ ته کېدل د غیب ته ولاړ ټیک سره نو خبره خو هغه خبره سره چې الله رب العزت د انسان بدن او صورت او قوم دې ته نه ګوري ستا وزړګي ته ګوري زړګي څنګه دی داغه مطابق فیصله درسته کیږي خیر الله دې مرسړي کې عاجز الله دې رښتیا او مرته هدایت وکړي خدای پاک دې زموږ شي کې به لاري خدای دې پر لار کړي الله دې هدایت ورته کوم شي چې د خپل خاوندانو سره ظلم کوي ناجایز کوي الله دې ودی ته هدایت وکړي او کوم خاوندان د خپل شوت سره ناجایز کوي الله دې واغو ته هدایت وکړي خدای پاک دې زموږ لونی زموږ خوندې زموږ قریبان عزیزان په هر کور کې چې دې الله دې خوشاله لري کبي عقلی کوي الله دې بیا عقلی جندې کوي الله دې فکر او سوچ او نصیب کوي الله دې به اتفاقی د ما بین جواب شي خدای دې ورځ نه راولي زما او قریبان عزیزان خپل خاوند طلاق ورکړي ما ته دې الله توفیق را راکړي د بل ولونه ته طلاق ورکو خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر سم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې مرګ پر حال دا تور را نصیب کړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من خير الدارين ولا تجعلنا من شر الدارين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي